د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ملا محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی، ویلی چې خپل افغانستان ته درستنیږم ترڅو تاسو سره یو ځای کار پیل کړم، او همدارنګه ښاغلی ټینګار کړی باید هوایي حریم باید موږ په خپل لاس کې ونیسو. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د بعضې غیر رسمي سرچینو له مخې داسې ویل شوي چې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ملا محمد یعقوب مجاهد ته پیغام استولی او ویلي دی خپل هیواد افغانستان ته ستنیږم ترڅو له تاسو سره یو ځای کار پیل کړم. همدارنګه ښاغلی ټینګار کړی باید موږ هوایي حریم باید په خپل کنټرول کې ونیسو. ویلي که فضا خوندي او د هوایي چلند اړوند ستونزې هوارې شي، کیدای شي چې د افغانستان فضا د داخلي اړیکو سربیره د سیمې لپاره ستر هوایي مرکز باندې بدل شي. د جمهوري نظام پر مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته د نړیوالو مستقیمو الوتنو شمیر زیات شوی و او د هیواد فضا د ملګرو ملتونو د ICAO ادارې لخوا د نړیوالو الوتنو لپاره خوندي ارزول شوی و. له 2021 کال وروسته چې طالبان د دوحې تړون له مخې پر افغانستان واکمن شول، د هیواد فضا د نړیوالو الوتنو او هوایي شرکتونو لپاره تر ډیره تړل شوې وه. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.